بسم الله الرحمن الرحيم. جهاد الجهاد بتكبير تارنم ترڅو چې ژوندۍ وي اسلاميزم ترڅو چې ژوندۍ وي فإذا صيحات قائد أيها المسلم جاهد هيا هيا لا تقاعس القتال هو المؤانس فإذا صيحات قائد أيها المسلم جاهد هيا هيا لا تقاعس القتال هو المؤانس واتركا كل الخوالف رستاي مورچل لومړی برخه قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ. د ظهیر زوی یوسف د عربو له بیابانه د اسلام چینه وخوټېدله او هغه شګلنې دښتې چې په پیړیو د سیلانیانو د فهم وړ نه وي د زمانې د څار مرکز شوي. د جهالت په ترګمیو کې سرګردانه انسانیت چې د لارښوونې د کوم لمر په انتظار و هغه لمر د فاران له غونډیو راپورته شو. په هغه ورځ چې د آمینې په ګلاب د عبدالله په بچي او د عبدالمطلب په لمسي د محمد صلی الله علیه وسلم نوم ایښودل کېده د فطرت انځور ګرد نړۍ په نقشه کې نوی رنګ خپراوه. تقدیر د نړۍ د قومونو لارښوونه عربو ته سپارله او د نړۍ تاریخ لیکونکو یو نوی باب لیکه. د رحمت پرښتو د غلامۍ او جهالت په زنځیرونو تړلی ټپي شوي انسانیت ته د ازادۍ ورورولۍ او برابرۍ درس ورکاوه. د عربو سارایانو لات او هبل مات کړل او پر نړۍ د رحمت د وریځو په څیر خپاره شول. د دوی د تورې اوسپنو هره اوسپنه غوڅه کړه. د دوی تهذیب مدنیت او اخلاق پر ټولو تهذیبونو مدنیتونو او اخلاقو بری وموند. هغوی د نړۍ څخه د فساد د ونې جرړې غوڅې کړې او د انسانیت په بڼ کې په خپلو وینو د سولې او امن ونې خړوبې کړې. د کفر تیارې د ماسپښین د سیورو په څیر ورټولې دي. د قیصر او کسرا د استبداد ماڼۍ ویجاړې شوې. د اسلام د غازیانو د بری جنډې یو لوري ته د البرز د غرونو په واورینو څکو او بل لوري ته د افریقا په شګلنو دښتو کې رپېدې. د دوی آسونه په یو وخت کې په ختیځ کې د هندوستان او په لویدیځ کې د هسپانیې په سیندونو اوبه څښلې. 1400 کاله وروسته اوس هم یو مورخ په حیرانۍ دا پوښتي چې د عربو د آسونو تګ غیر معمولی ګړندی و او که قدرت د دوی په مخ کې ځمکې ته نغښتل ورښودلې و. دا یو انقلاب و، یو روښانه انقلاب. تقدیر د عربو د شګو زرو ته ځنا ورکړه او هغوی د نړۍ تیارو ګوټونو ته واستول. أو يواروني شهيدا هيا يا صنديد ردد كالشرايين تمدد إني ماض حتى أنصر أو يواروني شهيدا. قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو خوشبخت 100 کال وروسته یو بل انقلاب راغی، یو تیاری انقلاب. خای د اسلام دیوی چې په پیړیو کومې تیارې په مخ کړې وي له څلورو خواونه ورټولې شوې او د ګوبي په صحرا کې پناه اخیستې وه. خای د هغه اور سکروټې چې عربو په اوبو مړې کړې وې د ګوبي د دښتو په سرو ریګونو کې پټې شوې او پټې بلېدلې او 600 کاله انتظار وې چې د اسلام ساتونکي کله ویده کېږي. حقیقت دا دی چې له یوې مودې راسې د اسلام د درمن ساتونکي خوب وړی و او د کفر اور 600 کاله ځکه مړ و چې د لومړنیو پیړیو د غازیانو داستانونه دوی ته د اوبو د څاڅکو په څیر وو. د اسلام دښمنانو ته د عباسیانو د دولت تش او رستم محلونه هم د نماتیدونکو برجونو او کلاګانو په څیر ښکارېدل چې د هغوی پلرونو په لومړي هجري پیړۍ کې د لویو واکمنو تاجونه تر خپلو قدمونو لاندې کړي وو. نږدې 600 کاله وروسته د جبر او ظلم هغه هوس چې د روم او ایران د ماڼیو په کنډوالو کې ویده و د ګوبي دښتې د یوه شپانه په وجود کې راویښ شو. د هغه شپانه نوم تموچین و چې د چنګیز خان په نوم مشهور شو. د نړۍ هغه فاتح چې د بخت پیړۍ د وینو په سمندر کې لامبو وهله چې د برخه د تیارو د توپانونو لارښوونه وه. دغه چنګیز خان په مشرۍ د منګولیا وحشي قبیلې د یوې سیلې په څیر پورته شوې او د تهذیب هر ډیوه یې مړه کړه. د نړۍ په 4 خواو خپاره شول. قدرمن اوریدونکو 600 کاله د مخه چې کوم نسیم د عربو له دښتې نه راچلېدلی و هغه د انسانیت پر بڼ د رحمت غمی اورولي و.
خو 600 کاله وروسته چې د ګوبي له دښتې نه کومه تلنده راښکاره شوه، په هغو کې د نسیمونو پر ځای د چاودلیو اورغورځونکو غرونو تودوخه او اورونه وو، او د دې دودونو د ورېځې تر بړستن لاندې د هغه اورني مادې سیلاب و چې ښارونه او کلي یې وسوځول او پرې تیر شو. د بابل او نینوا د کنډوالو په لیدو چې د انسان روح د تقدیر په وینانو اعتراف کوي، هغه د تاتاریانو د اورني توپان په وړاندې هیڅ هم نه دي. قدرمنو اوریدونکو، د مهذبې نړۍ لپاره د چنګیز خان د پوځونو د جګړې تاکتیک بالکل نوی و. نړۍ هغوی ته یو پراخ ښکارځای و. د شپنو قبیلو سره د آسونو هیڅ کمی نه و. په پسونو او وزو برسیره دوی د آسونو په غوښو او شیدو گزاره کوله. پر دې علاوه دوی د ځنګل د هر ځناور غوښه خوړله. د ګوبي په دښته کې د ښارونو او کلیو نوم او نښه نه وه. که به چیرته باران وشو نو دغه شپانه به همالته لاړل، او تر څو به یې چې څارویو د هغې سیمې ټول شنه ونه خوړل، دوی به همالته پاتې کېدل. او چې بیا به کوم چا دا خبر راوړ چې په فلاني ځای کې څو څاڅکي باران شوي، نو دوی به همغه لور ته مخه کړه. کله کله به د نویو څړځایونو پر سر د یوې قبیلې له بلې سره لانجه راغله چې زورورې قبیلې به د کمزورې قبیلې د څارویو د اخیستلو نه علاوه د هغوی نارینه او ښځې هم مریان کړه. ځکه خو به کمزورو قبیلو یو له بل اتحاد وکړ او یو ځواکمن سړی خپل مشر وټاکه. د ژمي په موسم کې به د شمال د سړې هوا په سبب دغه ټوله سیمه دوزخ ته ورته یخني لاندې کړه. د ریګونو پر سر به د واورو څادر وغوړېد. د وښو د نه موندلو په وجه به د شیدو څاروي وچ شول، او دوی به د تودوخې په موسم کې د ذخیره کړي وچې غوښې په خوړلو مجبور شول. کله کله به توندې شیلې والوتې او د دوی کېږدۍ به یې سره والوځولې، او څاروي به یې ترې په یوه او بله کړل. له طبیعت سره دایمي مقابلې له دې خلکو نه زیات کلک او د زغم خاوندان جوړ کړي وو. څو ورځې به د آسونو پر شا پاتې کېدی شوی، او په ورځو به په وږي نس جنګېدلی شوی. چنګیز خان د لویو سردارانو د ځپلو نه وروسته هغوی د ځان تابع کړل. بیا د شپنو تاتاریانو په مخ کې د هغو هېوادونو نقشې کېښودې چې هلته شنه فصلونه، ښایسته باغونه او شنې ورشوګانې وي. د لوټمار هوس ټول بربریان د چنګیز خان تر جنډې لاندې راټولېدو ته وهڅول شول. تاتاریان په ګاونډیو هېوادونو د وږیو عقابانو په څېر ورپرېوتل، او هغه ولسونو چې آرام ژوندانه تنبل او سست مخته کړي وو، د هغوی د یرغلونو تاب را نه وړ. په څو کلونو کې د چنګیز خان پوځونو په شمال او ختیځ کې زیات هېوادونه ونیول. قدرمن اوریدونکو، ګاونډي هېوادونه د هغوی ګړندیو بریاوو ته حیران وو. دوی به په یوه ورځ د څو ورځو پړاوونه وهل، او په یوه وخت کې به څو ځایه پر نور هېوادونو یرغل کاوه. د هغو هېوادونو پوځونه به په کوم یو سرحد د دفاع لپاره راټول وو. د چنګیز خان د پوځ یوې ډلې به د هغوی مقابله کوله، او نور ټول پوځ به د مخالف لوري پر هېواد ورننوتل. کلي او ښارونه به یې ونیول، او د باچاهۍ ټول نظام به یې شنډ کړ. کله کله به داسې هم وشول چې د کوم هېواد پوځي سالار به د تاتاریانو له یرغل نه خبر شو. د دفاع لپاره به یې پوځ په سرحد کې پړاو واچاوه. د هغه جاسوسانو به هره ورځ دا خبر ورکاوه چې د مغولو د لښکر مخه په همدې لوري ده. خو بله ورځ به کوم استازي دا خبر راوړ چې د چنګیز نور لښکر په بله لاره هېواد ته راننوت، او تخت او تاج یې ونیول. قدرمنو اوریدونکو، د تاتاریانو د حیرانونکي بریالیتوب راز د دوی په ګړندي حرکت کې و. دوی به په شاتوري اس پرېدل. له هر سپاره سره به څو آسونه وو. کله به چې یو آس تړی شو، سپور به په بله پښه واړوله. د یرغل په وخت کې به چې کله کوم سپاهي لوږه احساس کړه، نو د آس خېټه به یې په خنجر زخم کړه، او د هغه څو غړپه وینې به یې وڅښلې. د اوږده سفر لپاره هم تاتاریانو ډېر لږ سامان ورسره اخیست. په ځنګل کې به یې اضافه آسونه خوړل، او د لارې له کلیو او ښارونو نه به یې څاروي ورسره وړل. او که به کوم ښار بې له جګړې دوی ته تسلیم شو، نو مغولو به یوازې هغه خلک وژل چې جګړه یې کولی شوای. خو هر سپاهي د مات شوي قوم د تورسریو بېعزتي خپل حق ګاڼه. که به کوم ښار له مقابلې وروسته فتح شو، نو کورونو ته به یې اور اچاوه، او اوسېدونکي به یې وژل. د هر پوځ جنرال خپلو عسکرو ته د فتح د یادګار جوړول امر کاوه، او مغولو به پر ځوانانو برسیره د ښځو، بوډاګانو او ماشومانو له وژلو وروسته د هغوی سرونه غوڅول، او یادګاري څله به یې ترې جوړاوه. بیا به چې د هر جنرال څلی لوی و، چنګیز خان به هغه ته شاباشۍ ورکوه. کله کله به د دوو سپاهیانو پر دې جګړه شو چې ستا څلی دیرنه تش دی، او نن زما سرتېرو ډېر خلک وژلي. دا هغه قوم و چې تقدیر د اسلامي نړۍ عبرتناکه تباهۍ د دوی په لاسو کښلې وه. د هغه اسلامي نړۍ بربادي او تباهي چې د غفلت په خوب ویده و، چې د الهي احکامو د عمل پر ځای د خپلو غوښتنو او هیلو په خاطر تعبیرونه پکې کول. د هغوی سره د نیمې دنیا د فتح کوونکو پلرونو تورې اوس هم وي،
خو د هغو پلرونو ایمان ورسره نه و. قدرمنو اوریدونکو، د مدینې نه نږدې 2.5 میله لرې د یوه وړوکي کلي په جومات کې د سهار له لمانځنې وروسته شیخ احمد ابن حسن د قرآن او حدیثو درس ورکاوه. طاهر ابن یوسف جومات ته ورننوت او شیخ ته یې وکتل. د طاهر عمر د 22 کالو په شاوخوا کې و. د هغه په دنګه ونه مناسب اندام او ښکلې څېره کې زیات وقار او شان و. په سترګو کې د شاهین په څېر بېباکي د ده د هوښیارۍ ښکارندویه وه. احمد ابن حسن ترې وپوښتل: چمتو راغلی یې؟ هوکې، ما له مورجانې نه رخصت اخیستی او راغلی یم. احمد ابن حسن خپل زده کوونکي رخصت کړل او جګ شو. له ځوان سره له جومات نه ووت. د جومات د دروازې سره د شیخ یو نوکر اس تر جلب نیولی و. پر اس د سفر ضروري سامان تړلی و. احمد ابن حسن اس په غاړه وټپاوه. اس غاړه اوچته کړه، غوږونه یې څک کړل او مخکینۍ پښه یې پر مځکه ووهله. احمد ابن حسن ومسکل. طاهر ته یې وکتل او ویل: ستا اس وایي چې لمر تودېږي، موږ ته زر رخصت راکړه. طاهره، زما په ذهن کې داسې کومه خبره نشته چې په وار وار مې تاته نه وي کړي. بغداد به تاته یوه نوې دنیا وي. هلته ستا غوندې زلمي د جوړېدو او بېلارې کېدو لپاره په زرګونو وسیلې شته. که غواړې د هغه بڼ ازغیو سره ونښله او همالته پاتې شه، او که غواړې لمن دې له خوږبویه ګلانو نه ډکه راوړه. بغداد د ښېګڼو او بدیو مرکز دی، خو اوس بدۍ پکې زیاتې شوي دي او نیکي لږه. ته به له ډېرو ترخو شیبو سره مخ شي او ډېر حوصله ماتونکي حالات به درته مخې ته شي. قاضي فخرالدین چې زما لیکل ولي خامخا به ستا لپاره ډېر څه وکړي او امکان لري چې د هغه په مرسته ته د خلافت دربار ته ورسېدی شي. د خلافت په دربار کې د ایرانی او ترکی امیرانو زور دی. هغوی به ستا د لارې تړلو هڅه ضرور کوي، خو زما ستا په استعدادونو اعتماد دی. تا د علم په ژورو سمندرونو کې غوټې وهلې دي. د مدینې غوره مغزونه ستا ذکاوت ته ګوته په غاښ دي. د مسلمان د ژوند دوهم جوهر سپاهیتوب دی او ته له تورې سره هم په لوبو کې تکړه. اوس اسلامي نړۍ ستا تر علم نه تورې ته زیاته اړتیا لري. په بغداد کې به قاضي فخرالدین تا ته غوره لارښود شي. که د هغه په واسطه ته کوم لوړ منصب ته ورسېدې، نو په یاد ولره چې د امارت نشه ډېره بده ده. د خدای جل جلاله رضا د خلیفت رضا مخکې وګڼه او تل دا خیال کوه چې ته د عبدالملک په شان نه، د عبدالله په څېر جوړېدو ته پیدا شوی یې. د شتمنۍ په حساب به ته په بغداد کې د امیرو او شتمنو خلکو په کتار کې شمارېږي. ما له هغه غمیو نه یو دانه زرګر ته ورښکاره کړ. هغه راته وویل چې د دې بیه 10,000 دیناره نه کمه نه ده. ما له هغې نه 5 لوی غمې ایښي دي او دا به ستا امانت وي. پر دې سربیره مې ستا برخه په سوداګرۍ کې هم پرېښې ده. که ستا اعتراض نه وي نو زه به یو بڼ درته واخلم. ځوان ورته وویل: زه خو تا مجبور کړم، کنه دومره دولت مې له ځانه سره نه وړ. شیخ ورته وویل: په دې اړه ډېر بحث وشو. کله چې ته بغداد ته ورسېدې نو وپوهېږې چې زما خبره صحیح ده. هو، تر دې دولت زیات قیمتي څیز له تا سره د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله توره ده او ته د هغې د حق په ادا کولو پوهېږې. اوس ورځه، در باندې ناوخته کېږي. امین چېرته دی؟ هغه له ما سره د تو ټینګار کاوه. ما هغه له توکو سره ښار ته واستاوه. طاهر د اس جلب ونیوه او شیخ ته د خدای پاماني لپاره لاس ور اوږد کړ، خو شیخ د لاس ورکولو پر ځای غیږ خلاصه کړه او ور وړاندې شو. ځوان یې په غیږ کې ونیوه. بیا په ژړغوني غږ وویل: زما بچیه، ستا بېلتون موږ ته ډېر سخت دی. خدای دې ستا په نیکو ارادو کې برکت واچوي. له احمد سره د غاړه غړې کېدو نه وروسته طاهر بیا هغه ته د خدای پامانۍ لپاره لاس ور اوږد کړ، خو احمد وویل: ته په اس پور شه. ځوان پر اس پور شو او بوډا شیخ د هغه د اس جلب ونیوه. ځوان له اس نه بیرته د پلي کېدو هڅه وکړه. ویل: نه نه، زه داسې ګستاخي نشم کولی. خو احمد هغه په لاس ایسار کړ او ویل: زویه، ما د یو مجاهد د اس د جلب نیولو له نیکمرغۍ نه مه محروموه. که صدیق اکبر رضی الله عنه د اسامه ابن زید د اس د جلب په نیولو له ویاړ غاړه اوچته وړه، نو زه هم نن په خپله نیکمرغۍ ویاړم. په بوډاتوب کې که څه هم زما کمزوري لاسونه توره نشي اوچتولی، خو ستا د اس د جلب نیولو توان لا پکې شته دی. هغه قوم نیکمرغه دی چې خلک یې په ځوانۍ کې له تورو سره لوبې کوي او په بوډاتوب کې د خپلو بچیانو د اسونو جلبونه نیسي او دوی ته د غذا لار ورښیي. احمد ابن حسن د طاهر د اس جلب نیولی د خرما له بڼ نه راووتل. هغه لږ لرې نور هم ورسره د توهې لمن و، خو طاهر ورته وویل: نور زحمت مه کوه، ما ته اجازه راکړه. احمد ابن حسن د اس جلب د طاهر په لاس کې ورکړ. ویل: طاهره، اورېدلې مې دي چې د بغداد د ونو سیوري
ډیر یخ دی زویا چې هلته ولاړ شي ویده نه شي او پر زید هم پام کوه هغه ډیر ساده سړی دی د بغداد د امیرانو د هوښیارو او چالاکو نوکرانو سره یې مه پرتله کوه د هغه سادهګي کله کله د حماقت تر حده زیاته شي خو د هغه زړورتیا او ایثار د هغه په هره خامۍ پرده غوړوي او جبرانوي طاهر وویل ته ډاډه اوسه زه هغه خپل ډیر غوره دوست ګڼم احمد ابن حسن خدای پامان وویل او د اس جلبي پریخود د ورستی مورچل د ناول قدرمنو اوریدونکو لومړی برخه په همدې ځای پای ته ورسیده دا چې طاهر چیرته ځي او له کومو پیښو سره مخ کیږي دا به په راتلونکي خپرونه کې واورو د نن ورځې خپرونه ما سید نذیر احمد هاشمي تاسو ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې مو په بخښونکي او له ځانه رب سپارم هر چیرې چې یاست خوښ او خوشحاله اوسئ د خدای پامان حتى أنصر أو يواروني شهيدا إني ماض 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 حتى أنصر أو يواروني شهيدا